سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو په خاص ډول قدرمن لیدونکو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې دا هغه ټیمو سایټ دی کوم چینایي چې د انلاین شاپینګ سایټ دی. تاسو اکثره دوستانو ته به دا معلوم هم وي یو ډېر زبردست سایټ دی، ډېرې خوندورې پیسې په همدې کې ګټل کېږي. د امازون څخه په دوهم نمبر کې همدا سایټ دی. نو همدا د امازون په پرتله چې د مثال بیا ډېر ساده دی او ډېر په اسانۍ سره موږ په همدې کې اکاونټ جوړولی شو، ډېر په اسانۍ سره موږ په همدې کې پیسې ګټلی شو. یو ډېر زبردست سیستم دی. امازون سره لږ توپیر لري خیر، خو بیا هم د امازون نه د پیسو ګټلو په برخه کې ډېر ساده دی او ډېر خوندورې لارې لري. نو لومړی به موږ په همدې ویډیو کې تاسو ته په همدې کې د اکاونټ جوړولو طریقه هم وښیو. ډېر دوستان وایي چې افغانستان څخه اکاونټ نه جوړیږي، نو موږ به تاسو ته انشاءالله د افغانستان څخه د اکاونټ جوړولو طریقه هم ښیو. زه خپله فعلا افغانستان کې اوسېږم، همدا سایټ راخلاصوم. موږ به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې لینک اچولی وي، تاسو به په لینک باندې کلیک وکړئ. کوم پروموشن څه هم نشته پکې، فقط تاسو په لینک کلیک وکړئ، تاسو بیا صفحې ته ورئ. زه تاسو ته ټوله طریقه ښایم. لومړی په همدې کې اکاونټ جوړوو، ګورو هم چې اکاونټ آیا جوړیږي نه جوړیږي، تاسو بیا خپله ووینئ. او یې نه وروسته بیا تاسو ته بشپړ معلومات هم درکوم چې مثال دا څه ډول سټپونه دي او څه ډول به تاسو په همدې کې کار کوئ. قدرمن لیدونکو کله چې د ویډیو په ډسکریپشن کې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو بیا همدا ډول صفحه تاسو ته درومي. تاسو چې په لینک کلیک کوئ نو تاسو بیا همدا ډول یو صفحې ته داخل شئ. دلته به تاسو بیا په کنټینیوز ویت ګوګل باندې کلیک وکړئ. هر هغه ایمیل چې تاسو د ټیمو اکاونټ تاسو پرې جوړول غواړئ هغه به تاسو مثال انتخابوئ. بیا موږ را درومو دلته په کنټینیوز ویت ګوګل باندې کلیک کړو. دلته موږ هغه ایمیل انتخابوو چې په کوم ایمیل باندې موږ اکاونټ جوړول غواړو. دلته زه په یو ایمیل باندې کلیک کوم، تاسو به یو ایمیل کلیک کړئ. که تاسو سره زیات ایمیلونه دلته موجود وي، موږ یو ایمیل کلیک کړو. دلته بیا تاسو په کنټینیوز باندې کلیک وکړئ. دلته اوس زموږ اکاونټ ایمیل سره کنیکټ کیږي، لاګین کیږي. تاسو ته بیا همدغه ډول یو ویریفیکیشن مرحله را درومي. دلته به تاسو یو دوه کوم پیګر شکلونه چې دي تاسو ته یې ښودلي دي هغه به تاسو انتخاب کړئ. مثال په دې شکلونو کې نه وروسته بیا په کنفرم باندې کلیک وکړئ. موږ دلته بیا کنفرم کلیک کوو او زموږ همدا مرحله به هم ویریفای شي. دلته یو په لومړی کې بیا دوهم کې ویریفیکیشن هم وشو. همدې څخه وروسته اوس زموږ اکاونټ لاګین شو، زموږ ایمیل هم لاګین شو. موږ په بریالیتوب سره همدې ټیم اپلیکیشن ته داخل شو. دلته یو بل ویریفیکیشن غواړي، همدا هم کلیک کوو. دا بعضې مڼې غوښتنه یې کړې ده، همدا به هم کلیک کړو د ابجیکټ. اوس زموږ په بشپړ ډول اکاونټ ته داخل شو، ټیمو اکاونټ لاګین شو، جوړ شو. نو اوس ملګرو خبره همدا پاتې شوه چې په دې کې اوس څنګه پیسې وګټو. دلته خو اوس موږ فقط په دې کې خپل اکاونټ لاګین کړو، خو د پیسو ګټلو مثال کومه برخه چې دا هغه جدا ده. د همدې لپاره به تاسو ملګرو لاندې راځئ، پاکې لږ خبرې شته. اصلي مهمه برخه هم هغه ده. اکثره ملګري چې په افغانستان کې اکاونټ جوړوي تر همدې ځایه تللی شو، خو یې نه وروسته بیا نشي دوی تللی. خپل موبایل به ډیسکټاپ سایټ ته وړوئ چې هر ډول موبایل وي، که آیفون وي که ساده موبایل وي. دلته اپ هم شته. پاس سار نیټریال چې کلیک وکړئ په اپ سټور پلی سټور څخه اپ هم ډاونلوډ کولی شئ. خو په اپ کې تاسو اکاونټ نشئ جوړولی، په اپ کې فقط د پروډکشن همدا شیان موجود وي. نو کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کې براوزر ډیسکټاپ سایټ ته وړوئ، تاسو بیا لاندې راشئ په همدې صفحه کې. دلته بیا تاسو ته همدا ډول صفحه راتلی شي. که ډیسکټاپ سایټ کې نه وي نشي راتلی. افیلیټ مثال انفلوئنسر مثال ایرن کمیشن همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو وینئ د کوم یو ما چې تاسو ته نشاني کړ همدا به تاسو کلیک کړئ. هر کله چې دا کلیک کړ نو تاسو بیا اوس اصلي مرحلې ته بیایي. دلته بیا تاسو ته همدا ډول مرحله را درومي. دلته تاسو وینئ په اکاونټ جوړولو هم چې په لینک سره جاین شي تاسو ته 3 ایرو درکوي. دلته بیا تاسو ملګرو هغه ایمیل داخلوئ په کوم ایمیل باندې چې تاسو مثال داخل شوي وئ. دلته بیا تاسو نه هغه ایمیل غواړي، تاسو به هغه ایمیل داخل کړئ. ستاسو ایمیل ته امکان د ولري کنټینیوز بیا کلیک کړئ. کیدای شي امکان د ولري چې ستاسو ایمیل ته کوډ هم لاړ شي، تاسو بیا کوډ هم ویریفای کوئ.
خو ملګرو بدبختانه موږ تر همدې ځایه راورسېدو، د همدې ځایه پورته اوس دا اکاونټ نه ځي. نو په افغانستان کې همدا مشکل دی. بعضې وخت خو چې وي پی این کنیکټ نه وي بیخي دا سایټ هم نه خلاصېږي تاسو ته. بیا که وي پی این هم کنیکټ کوئ بعضې مرحلې پر لاړ شي نه وروسته بیا نه ځي. نو اصلي مرحله یې همدا اپلیټ مرحله وه، د ایرر مرحله چې په همدې ته موږ داخل نه شو، موږ له همدې څخه یوه پیسه هم نه شو ګټی، نه کوم کار ترسره کولی شو. نو په همدې ځای اکاونټ سټاپ شي. نو کله چې تاسو هلته په اپلیټ باندې کلیک وکړئ زموږ اکاونټ خو سټاپ شو، خو اوس موږ ټوله طریقه ته ښیو. بیا هم زه راځم هم بعضې سکرین شاټونه هم راخیستي دي، تاسو تر پایه دا مرحله ښیم ټوله. زه راځم دلته په نورو ملکونو کې هېڅ ستونزه نشته. نو ملګرو تاسو ته بیا همدا ډول سبخاره درومي کله چې په اپلیټ باندې کلیک وکړئ، مثال په بهر هیوادونو کې امکان د ولري چې په افغانستان کې ونه شي، په بعض ځایونو کې خو خیر که بیا هم شي دا ډول سبخاره ته درومي. په نورو ملکونو کې په هر ځای کې کیږي. دلته به هغه ایمیل واچوئ کوم چې تاسو لومړۍ مرحله کې داخل کړی وي، اکاونټ ته په لاګین وایي. کله چې تاسو په اپلیټ باندې کلیک وکړئ په همدې مرحله کې به هم تاسو هماغه ایمیل اچوئ. دلته موږ هغه ایمیل مثال تاسو فرض کړئ چې داخل شو، د نه وروسته بیا ستاسو ایمیل ته کوډ درومي. دا ډول یوه مرحله درکوي، یا ایمیل به راخلاص کړئ یا کوډ به دلته ویریفای کړئ. همدې څخه وروسته بیا یو بل هم ساده غوندې ویریفیکیشن غواړي، همدا ویریفیکیشن به هم تاسو ترسره کړئ. هر هغه ملګري چې پاکستان یا امریکا دوبۍ کې اوسېږي همدا 100% کې کار کوي، بیا تاسو ته همدا ډول یوه سبخاره درومي. نو دلته اوس زموږ اکاونټ به لاګین شي، په همدې طریقه ستاسو اکاونټ بیا په بشپړ ډول لاګین کیږي. خو بدبختانه زموږ اکاونټ ځکه اوس نه دی لاګین چې موږ خو بعضې سکرین شاټونه ستاسو سره شریک کړل. کوم اپلیټ برخه چې موږ موبایل ډیسکټاپ سایټ ته وړو، کوم لاندې مثال پای برخه کې تور بیکګراوند کې اپلیټ ایرن چې موږ کلیک وکړو نه وروسته زموږ اکاونټ مخته لاړ نشو. خو مرحلې مو تاسو ته تر دې ځایه وښودې چې مثال تر همدې ځایه به تاسو همدا سټیپونه داخلوئ، بیا ایمیل ته راځي، مثال ایمیل به داخل کړئ، بیا مثال کوډ درته راځي. همدې څخه وروسته مرحلې هم درته ښیو. کله چې تاسو مثال هلته ایمیل داخل کړئ بیا ستاسو ته کوډ راشي، نه وروسته بیا کومه مرحلې ته داخلیږئ. مرحله هم مو سکرین شاټ کړې ده، مرحله هم زه تاسو ته ښایم. ما په همدې باندې سلایډ برابر کړی دی، په همدې ویډیو کې هم چمتو شوي ده. نو ملګرو تاسو ته به زه یوه خبره وکړم، هر هغه دوستان چې په افغانستان کې اوسېږي همدا اکاونټ په اسانۍ سره نه جوړېږي. امکان د ولري چې هغه وي پی این کار ویر کړي کوم چې مثال هغه په پیسو وي، مثال فری وي پی این تر ټولو بهترین وي پی این چې دی پروتون وي پی این دی، خو هغه هم همدې ته کور نه ورکوي. همداسې نوره اټومیټو وي پی این یو هم کار نه ورکوي، تر همدې بعضې مرحلو پورې لاړ شي، نه وروسته بیا هم دوی ولیکي چې مثال مشکل دی او ستونزه ده او ځینې شیان کار نه کوي. نو موږ تر همدې ځایه راورسېدو. اوس په مثال همدې ځای نه مخته بیا هم لاړ شو. اوس مثال زه تاسو ته اوس ټوله طریقه ښایم. تاسو که بیا په خارج ملک کې وئ هېڅ ستونزه نشته، هېڅ مشکل نشته. امکان د ولري چې په افغانستان کې هم کار وکړي چې کومه طریقه تاسو داسې کوم تخنیک نه کار واخلئ، وي پی این صحیح وي پی این وي امکان د ولري. خو ما سره د پیسو وي پی این نشته، فری دی. نو زه راځم اوس تر همدې ځایه خو موږ ورسېدو. همدې نه وروسته اوس چې مثال کله موږ هلته هغه ویریفیکیشن هم ترسره کړو، مثال هغه ایمیل ته کوډ هم راشي، نه بیا موږ اصلي صفحې ته داخلیږو، کومه چې موږ ته اصلي هوم پیج خلاصیږي چې په هغه کې موږ خپل لینکونه هم شیر کولی شو، پیسې هم ښیي، بیلانس هم ښیي، زموږ اکاونټ هم ښیي. موږ ته مستقیما پیسې هم همغه ځای ته راځي، هغه ځای نه بیا ویډرا کولی هم شو خپل پیپال اکاونټ ته. تاسو زه اوس هغه مرحله مثال په سلایډ کې ښایم. ما سلایډ پې برابر کړی ځکه دلته خو نه کېږي، زه خپل افغانستان کې یم، په افغانستان کې خو زه کمپلیټ اکاونټ نشم جوړوی. خو ټول سټیپونه انشاءالله ډېر په ساده ډول یې تشریح کوم. تاسو چې په هر ملک کې یاست په اسانۍ سره د همدې ویډیو په ترتیب اکاونټ جوړ کړئ، هېڅ ستونزه به نه وي. انشاءالله د ویډیو په پای کې بشپړ معلومات هم درکوم چې په همدې کې پیسې څنګه ګټل کېږي. متوجه اوسئ. ښه قدرمنو ملګرو موږ دلته په موبایل کې سلایډ راخلاص کړه. په همدې سلایډ کې موږ دا ټول معلومات ځای په ځای کړي دي. دلته تاسو وینئ ملګرو کله چې تاسو هغه مرحلې نه تیر شئ تاسو ته بیا همدا ډول هوم پیج ته داخلیږئ. په هغه برخه چې تاسو ته خپل بیلانس هم ښیي، په دې برخه کې تاسو بیا مثال کړای شئ چې خپل لینکونه هم یې خلکو سره شریک کړئ. نو زه به دلته لږ پاتې شم. په همدې برخه کې تاسو لومړی د ښي کونج ته وکسئ، د مثال ډیټا سنټر چې په لیکلي دي لاندې اویلیبل $1 دلته په اکاونټ کې $1 دی. دا خو ما سکرین شاټ راخیستی دی، د نورو خلکو اکاونټ دی. دلته به ستاسو سره په لومړي ځل $3 یا €3 موجود وي. د اکاونټ په داخلولو د چا په لینک سره چې داخل شي هم €3 درکوي. همدې نه وروسته دلته تاسو ملګرو بیا د یوې چپ طرف ته راشئ، افیلیټ دی مثال انفلوئنسر دی، مثال هاټ آیټم دو انوایټ افیلیټ دی. نو په همدې ځای کې تاسو پیسې ګټلی شئ.
دلته ملګرو پیسې تاسو په څو طریقې ګټلی شئ. لومړۍ طریقه خو دغه ده چې تاسو مثال څوک د سایټ ته په لینک سره راولئ، په دې سایټ کې دوی اکاونټ جوړ کړي، بیا هغه څوک مثال څه واخلي نو دوی تاسو ته مثال د کمپنۍ خپل کمیشن درکوي. دوهمه طریقه یې دغه ده چې مثال څوک تاسو مثال دوهم قدم کې چا سره تاسو لینک شیر کړئ، دا ایپ لري اپلیکیشن هم په ایپ سټور کې هم په مثال پلی سټور کې، هغه څوک را ډاونلوډ کړي هغه د لارې هم څوک څه واخلي بیا هم تاسو ته کمیشن درکوي. همدې څخه تر ټولو بهترینه هوډ آیټم ډېر بهترین سیستم کې دی په دې کې هغه بیا دا سیستم دی چې ملګرو تاسو به خپل د فیسبوک د لارې، د ویب سایټ د لارې، مثال د انسټاګرام د لارې، د نورو طریقو تاسو لینک شیر کوئ، یو پروډکټ پر اخلئ، مثال هر څه چې وي که بوټان وي هر څه وي په دغه کله چې په دې لینکونو د اپشنو باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټوله پروډکټ شو کیږي. خو دلته خو زه بدبختانه چې نشم کولی چې په همدې نه کلیک وکړم، دا پروډکټ تاسو ویډیو کې ولیدله، هم صفحه ته چې موږ داخل شو نو تاسو به هغه پروډکټ نه چې څنګه کلیک کړئ لینک هم درکوي، عکسونه هم کپي کولی شئ، بس په فیسبوک کې په ویب سایټ کې شیر کوئ، ځکه ډېر داسې ویب سایټونه شته مشهور ویب سایټونه. تاسو یو عادي ویب سایټ جوړ کړئ، ډېره خوندوره طریقه ده، په مثال د شاپینګ په نوم یو ویب سایټ جوړ کړئ، خوندوره ډیزاین یې وکړئ، مثال ویب سایټونه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي، جوړ هم پیدا کېږي، خرڅیږي، بس تاسو دا کار روان کړئ. هر څوک چې تاسو په سایټ کې مثال همدې پروډکټ ته داخلیږي همدا اخلي، تاسو ته به کمیشن درکول کېږي. په دې کې په سلهاو په زرهاو خلک په دې کې ډالر ګټي، ډېر خوندور سیستم دی. دا سیستم د چین سره تعلق ساتي. همدې څخه وروسته د انوایټ په اساس هم تاسو ته پیسې مثال درکول کېدای شي، لاندې کوم انوایټ مرحله چې ده. همدې نه علاوه که تاسو په دې کې ملګرو یوټیوب لرئ یا مثال ټیک ټاک لرئ، تاسو کړای شئ مثال په یوټیوب کې د 0 سبسکرایبرو نه تاسو سبسکرایبر زیات وي، یا په ټیک ټاک کې د 0 فالو نه زیات وي، تاسو هم کنیکټ کولی شئ. بیا تاسو سبسکرایب تاسو مثال فالو ته کتو هم تاسو ته پیسې درکوي، تاسو ته بیا په همدې کې مثال لینکونه هم پروموشن هم درکوي چې تاسو دوی ته ویډیوګانې جوړوئ، یا په اساس هم تاسو ته پیسې دوی درکوي، ځانګړي پیسې مثال پروموشن برخې نور امتیازات هم ترلاسه کولی شئ. خو بدبختانه زه په افغانستان کې ترې به برخه یم. طریقه بیا هم ګورم که طریقه مو پیدا کړه تاسو ته هم طریقه ښیم چې په افغانستان کې موږ تاسو په اسانۍ سره خلاصولی شو، هیڅ ستونزه مشکل نه وي. زه انشاءالله طریقه لټوم، په دې لټه کې یم. خو خیر تاسو ته ما طریقه وښوده، هغه ملګري چې څوک په خارج ملکونو کې وي دوی دپاره یو ښه فرصت دی، یا پاکستان کې کوم ملګري پښتانه ورونه زموږ دا ویډیو ګوري دوی دپاره یو ښه فرصت دی، په همدې کې دوی حتما تاسو کار وکړئ، همدې څخه تاسو بهترینې پیسې ګټلی شئ. ښه همدې څخه وروسته ملګرو دلته ستاسو بیا دې نه تاسو ویډرا هم په اسانۍ سره کولی شئ پیپال اکاونټ ته. ویډرا یې هم ډېره ساده ده، ډېره ایزي ده. فقط تاسو $10 جمع کوئ، $10 په ورځ کې هم مثال په یو ساعت کې هم جمع کېږي، په 1 دقیقه کې هم تاسو ته جمع کېدلی شي. په دې کې تاسو دلته وینئ پیپال اپشن لري، دا بیا بله اپشن نه لري ملګرو، یا بانک پیرهلن یا مثال کوم باینانس. خو پیپال چې دی هم ډېر ملګري وي پیژني، پیپال هم ډېر مشهور اکاونټ دی. همدې څخه بیا په افغانستان کې هم پیسې ایستل کېږي، مثال حساب پې ته، په نړۍ کې خو بیا بینکونو ته، موبایل نمبرو ته په اسانۍ سره ایستل کېږي. په افغانستان کې هم تاسو ته دا زیری زه کوم چې پیپال څخه حساب پې اکاونټ ته په اسانۍ سره پیسې اوس مهال لیږل کېږي. په دې 2025 کال کې هیڅ ستونزه نشته. پاکستان کې به ایزي پیسې ته مثال نورو طریقې ته هم لګل کېږي، خو پاکستان سیستمونو سره زه سم ډول بلد نه یم. نو دغه مثال تاسو وینئ فقط $10 فی راکئ، پیپال اپشن په دې کې اویلیبل ده. خو په دې کې تر ټولو مهمه برخه دغه ده، لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وښوده چې تاسو به مثال همدې برخې ته داخلیږئ. هر کله چې همدې برخې ته ځان ورسوئ، همدا صفحه چې تاسو ته خلاصه شي، که موبایل وي که کمپیوټر وي، نو دا تاسو بیا اصلي صفحې ته داخل شئ، بیا تاسو پیسې ګټلی شئ. په همدې کې بیا تاسو لینکونه شیر کوئ، مثال خلک به دعوت کوئ، یوټیوب سره مثال ټیک ټاک سره وتړئ، پروموشن ویډیو لینکونه درکوي، ستاسو سره بیا کانټیکټ هم کولی شي. نو هغه طریقې نه به هم انشاءالله ورو ورو ویډیوګانې جوړوو، د کار کولو، د لینک په شیر کولو، ټولې طریقې به زه ستاسو سره شریکوم. خو نن چې څومره تمرکز و د اکاونټ په جوړولو و، د همدې معلوماتو باندې و چې په افغانستان کې په اسانۍ سره کېږي او که نه کېږي، نو هر هغه ملګري بیا هم وایم چې په خارج ملکونو کې اوسیږي، نو دوی دپاره یو ښه فرصت دی. په همدې کې تاسو شاپینګ هم کولی شئ، مثال څه اخیستلی هم شئ، په اسانۍ سره امازون ډول ده خدمات وړاندې کوي. خو په دې کې بیا ټول چاینا سیستم دی، ټول شیان چې دي چاینا دي، عین بلې کمپنۍ شیان په دې کې نه وي، ټول د چاینا وي.
نو همدې ته متوجه اوسئ. نو ښه خوندور سیستم دی، ښه زبردست سیستم دی. نو هر هغه ملګري چې په خارج ملکونو کې اوسیږي، مثال اکاونټ تاسو کټ مټ په همدې طریقه جوړولی شئ. په اکاونټ مرحله کې هیڅ ستونزه نشته. د کوم سټیپونه چې موږ تاسو ته وښودل مرحله په مرحله په همدې طریقه کټ مټ لاړ شئ تاسو. هیڅ ستونزه نشته، اکاونټ بیا په اسانۍ سره جوړیږي. خو تاسو ته زه یوه بله طریقه هم ښیم. هغه وروڼه چې په افغانستان کې اوسیږي، تاسو کولی شئ خارج کې ملګری ولرئ، هلته تاسو ته اکاونټ اویلیبل کړي. تاسو ته کوم لینکونه چې دي هغه تاسو ته رالیږلی شي. خپله په افغانستان کې هم تاسو مثال په مختلفو پلیټفارمونو باندې لکه یوټیوب مثال، فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ مثال داسې ویب سایټونو کې تاسو شیر کولی شئ. خو ښه خبره خو هغه ده چې خپله ستاسو سره اکاونټ اویلیبل وي. خو بیا که نه کېږي تاسو په همدې طریقه هم په افغانستان کې هم استفاده ترې کولی شئ. نو انشاءالله زه تاسو ته ټوله طریقه ښایم، حل لارې پیدا کوم. د اکاونټ جوړولو مرحله کې به انشاءالله کومه ستونزه نه وي. په پوه شوي بیاست که بیا هم کومه ستونزه وه تاسو کمنټ هم کولی شئ. په همدې ویډیو نه موږ ته کمنټ پرېږدئ، انشاءالله تاسو ته موږ ځواب درکولی شو.